ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت. دا قرآن حکیم یو مشهور آیت مستاسو مخ کے ذکر کو دا مرگ متعلق پا قرآن شریف کے ډیر زیات آیتون دی ډیر ذکر دے. خما دا آیت مبارک ذکر کو چی دا هر دا ماشوم او دا لوی او دا نارینه او دا زنانه دا طولو پخلی مشهور دیو. ہر انسانم دا آیت تقریباً ہر چاہتا یاد دے. رب العالمین فرمائی چی ہر دا ساشے ذی روح ذائقت الموت دا مرگ سکا بخا مخا کئی. کم شی چی جمدے دی پا دنیا کے دا سو دا روح خاون دے دا شی بغیر دا مرگ ننشی پاتے کے دے مرگ با پی خامخا رازی. زمارون دا خدا اللہ تعالی وینا دا دا اللہ دا رسول وینا دا حکمون دا دنیا دے جن تا اگورو او دے زندگی تا اگورو نو که مسلمان دے او که کافر دے طول دا مانی چی مرگ خامخا رازی. نتے علت خلاص تے او نتے روغ اور انظور خلاص. چالا چم رب العالمین کم وقت مقرر کری پاغا وقت مقرر وقت دن خامخا ساخی جی. یولوی بادشاہ تیر شوی دے داغی بادشاہ نمو شداد او دام دیر مسلمانانو پا جبا مشہور دی خلق وی لکا دا شیداد جنتون جوڑ کری دیو سوک پا کلانورم سگڑی وڑی وی. واقعی دا شداد یو بادشاہ تیر شوی دی تاریخ لکی دیر لوی جابر کافر او دیر مضبوط بادشاہ. اغا زمانہ کی جو سمرہ علاقہ و پاغی دا طول رد سلطنت و بادشاہی و او دا یو خبر دا چه کم سلی سر مال و دولت زیاد راشی بادشاہی راشی دا اغا پا دے سر کی دا کبر و نشم پیدا شی. دا لازم خبر دا بادشاہ سر کبر و نشا دیر کم بادشاہان بئی چه دا بنشنی گا اکثر و بادشاہانو پا ذہن کے او پا سر کے دا نشیغا گن پروتی دا پا سر کے دمرا لوی نشرالا چی جناب دا علاقی دا مشرق سکے چی دا خدای داوے اکڑا کوئی دا خدایم او بے اعلان جاری کو چی کم سلیم زما دربار ترازی نو ما تا بسجدہ کئی لکه زمون بادشاہانو ته چې څوک ننولي څوک ورته سلوټ کوي څوک لاس په تندي کېږي او سجده ما سوا د رب العالمین نه بل چاته جایز نه ده. یو الله ته سجده کې سجده کې تر خپل مبارک او خشته او د عزت اندام چې سر دی
دا په خاورو کې لګي، خاورې د ذلت شی دی، نو دا خپل مبارک او برکتی تندې په خاوره کې به هغه چاته لګي چې ته د هغه نه ډېر یریږې، ستا ټول هر څه د هغه په قبر قدرت کې وي او دا ما سوا د الله نه بل ذات نشي کېدی چې پورا عاجزي وکړي، پورا بندګي وکړي، او چې چاته سر ولګو هغه مکمل په هر توګه لوی وګڼي، دا ما سوا د الله د ذات نه بل نشي کېدی. نو جناب دا لازمه کړې وه چې ما ته به هر یو سړی چې زما دربار ته راننوځي نو دی ما ته سجده لګوي، او بغیر د سجدې نه به دی زما دربار ته نه راځي. نو چې کم سړی به دربار ته راغی نو لاول به یو ځای جوړ و، په هغه ځای به بادشاه ته په ځمکه پرېوت او سجده به یې لګولې. ولې د خدای دی وکړی. دنیا کې هر قسمه خلک تېر شوي دي. یو بل بادشاه تېر شوی دی، منځ کې یو خبر رایاده شوه، هغه خپله ټوپۍ په د دروازې په سر ایښودې وه. د محل چې کوم مین ګیټ و په هغه یې خپله ټوپۍ ایښودې وه، او وی چې په دې لاره څوک هم ځي زما دې ټوپۍ ته به سجده لګوي. هر قسمه خلک. نو چې څوک به په هغه لاره تلل نو هغه ټوپۍ ته به یې وله سجده لګوله، چې چا به ونه لګوله نو هغه پولیس والا به ولاړ و، فوج والا هغوی به فوراً اطلاع وکړه صاحب دا کبرجن دی، دې سجده نه لګوي. هغه له به یې سخته مضبوطه سنګینه سزا ورکوله. چېرته یو مجاهد په لاره تېرېده، نیغ تېر شو او پروا یې ونه ساتله. د بادشاه هغې پولیس کلکه ونیوی، دې خوا نه ګورې. وایي څه ته وګورم؟ وایي دا بره څه پراته دي؟ هسې چې وکتل ټوپۍ ده. او خدایه ټوپۍ ده، نو که ټوپۍ ده زه ورته ګورم تاسو هم ورته ګورئ که څه شی دی؟ وایي دا د بادشاه ټوپۍ ده. وایي د هر چا چې ده خو ټوپۍ ده، که د بادشاه ده او که دا ده خو ټوپۍ ده. وایي تا کې خواړو سړیتوب نشته، ته خو ټوپۍ رو پېژنې نه. نو ټوپۍ نور څه ته وایي، خو چې سړی په سره یي دغه د بله پرته ده، که د نوزګار یې راکړه چې په سر یې کړم، نو که نه فالتو یي راکه زه به یې په سر کړم، نورونو ته باران ته مې ښودله، نو خو ټوپۍ ده که نه. وایي کمبخته دا د بادشاه ټوپۍ ده. وایي منمه چې د بادشاه ده، نو چاله خیراتي بادشاه ورکړي. وایي نه دې ته به سجده لګوي چې په لاره دې تا سجده ونه کړه. اوهو افسوس، ټوپۍ ته سجده. وایي د کوم بادشاه چې د دې ټوپۍ مالک دی او دا ټوپۍ د هغه د هغه ته هم سجده نه لګوم. سجده به زما را تندې هغه ذات ته لګي چې کوم ذات د دې تندي پیدا کوونکی خالق او مالک دی، دې ته مسلمان. قسم دې زم دا مسلمانی خدای زمون په زړونو کې مسلمانی کړي. موږ خو معمولي غوندې ټیپر او په مولو او پارس خپله مسلمانی بیا دي کوو، په لږ لږ څیزه اسلام او د مسلمانانو هم بیا ځان خلاص کړي. وی ښه تا دونه بېعزتي بادشاه ته وی صاحب یو کبرجن هلک دی په لاره روان دی او هغه ته خو مونږ داسې وی خو دا وی راپېښ یې کړې ما ته. بادشاه ځان ته حاضر کړه لکه دومره شی درکړې تا څه ویلي دي؟ وی صاحب زه خو ستا احترام به کوم، عزت به دې کوم، زمونږ بادشاه قدر به دې کوم، څه حکم یې ما ته ووایه چې زما په وس کې زه به پوره کوم، خو سجده به زما هغه ذات ته لګي چې کوم زما خالق او مالک دی. ستا ټوپۍ خو څه کوي چې ستا په مخامخ راته ولاړې چې تا ته هم سر ونه لګو، تا ته هم نه لګو. بادشاه وی داسې چل دی چې دی وجل غواړي، خو دی په داسې مرګ وجل غواړي چې داسې مرګ د بل چا نه. وی د بچي راولې، بچي ولا راوستل. بادشاه تلاوت تپوس کې لکه ته څه کار کوي؟ معلومات خو سړی کوي. وی زه صاحب غشو ویشتو والی اسې ورته ووایي ماله د غشو د ویشتو چل راځي چې زه غشي ولمه نو هغه په چې کوم ځای ته مې شیشه غشتي نو پوره هغه ځای لګي پوټې یو انچ هم د هغې نه مخکې رستو نه دي. دا د بهادري وه چې د بادشاه په مخ کې د خپلې بهادرۍ اظهار کو. وی ښه غشي ولې او هغه چې کوم شیش دی برابر دی وی او ورشه ویله د بچي راولې. بچي راوستل او یو زوی ورته مخامخ ودرو
او د هغه په سر باندې مڼه سیو کېښوده. وی ته خو غشي ویشتې شي که دا لیده د هغه شي داواله او زه اوس دا سیو به ولې پته به دې ولګي که ته د غشو د ویشتو ماهر او دا سیو دې وویشته نو انعام بم درکم او خوشی به دې کم غږم درته نه کوم او که سیو دې خطا کنو ستانم سرمنو باسم او چې خطا شي نو څوک به لګي د زوی په سر یې ورته سیو یې ودرېږه چې سم چل درته وښیم. اوس واقعي که غشي خطا کېږي خو د زوی سر به لګي یا به د زوی سترګې لګي یا به پوزه لګي یا به مخ لګي. دا سیو به اصول پته او که صاحب کوم یې وویشته ولې ویشته نو زه بري او به یوازې بري کوم نه تاله به ډېر لوی عزت هم درکړو. غریب غشي ولینده په لاس کې واغېستل چې خدای پاکه دا څه په امتحان کې ګیر شو. ما خو چې د غشي لاس کې هم نه دی اخیستی نه مې لینده په لاس کې اخیستی نه او دا سیو زما د زوی په سر پروت دی نو الله دا به څنګه چل کېږي. زوی به مې لګي سیو به لګي د زوی سترګه به او ګران کار دی چې زوی مخامخ سړي ته ودرېږي د خپل زوی وله دا خو داسې مطلب جوړه که د خپل زوی دی وله اسی ورته په سر کېښوده وایي شابه اوس شیشناکه تا دعوه کړی چې د غشو د ویشتو ماهر م تکړه شي. غشي لاس کې واغې شو یا الله ستا د ناموس او ستا د خاطر الله د هر څه ما سره کېږي چې زه سجده تا لروم او دې بادشاه ته نه لګم. الله زما دا لاس هم ستا په واک او اختیار کې دی او الله زما دا بچي هم ستا په واک او اختیار کې دی او زما د بچي دا مرګ هم ستا په واک او اختیار کې دی او زما د عزت او ذلت هم الله ستا په او تا ته الله پته چې چېرته غشي مې په لاس کې نه دی غشتی. ای الله د دې رسوایه نه خو مې وساتي چې غشي راخ که ور پرېښوده تاریخ لیکي تاسو یقین وکړئ چې پټک اقه سیو په دا مینځو لګېده بچی بچ شو سیو ډکرې ډکرې خواله بادشاه ځان ته رانږدې که ویې ټپو وی دا نرځوان دی دا باس ما بریم کړی بری مې کړی او زما ټوپی چې زما په دروازه پرته وي هر څوک چې دي سجده به ورته لګوي او ستا متعلق د اعلان دی چې ته زه هسکه غړی ګرده چې ګورې زما ټوپی خو څه کوي چې چا ته هم سجده ما سوا د الله نه ونه لګي دا د هغه بادري. نو بادشاهان هم قسمونه قسمونه تیر شوي دي. شداد هم د خدای دعوه کړې د خدای او چې کم سړی به دربار ته راته نو دی لومبی حکم و چې سجده به ما ته لګوي او چې کم سړی به دربار نه بارو نو د خپل شکل بوتان یې جوړ کړي نو یو یو بوت به خلکو له ورکو هر چا ته په کور کې د بوت پروت و هغه بوت ته به ور سجدې لګولې. که مریض به راغی د دغه شداد بادشاه نه به یې غوښتنه کوله چې دا راله جوړ کا که چېرته بل څه تکلیف په ده نه به یې غوښتنه کوله چې ما جوړ کا بس پوره د خدای دعوه کړې او ډېر لوی زور یې ډېر لوی طاقت یې که د زړه نه څوک ووکړو نو خو مجبورو خلک یو ځل یې سوچ راغی یاره وایي خدای سره خو دوزخ او جنت دي زما خو دوزخ او جنت نشته. یو لوی ځای کې کنده وکانستل او په هغې کې اور بل کړو او په ځنګل یې قوم مقرر کړه وایي تاسو به روزانه دومره لرګي راوړئ په دا اور کې به ور اچوئ اور باسې بلېده او چې کوم سړی به د نافرمانه چا به خبره نه منله چا به ورته سجده نه لګوله بس ابه یې نیوه اور کې به یې غورځوي خدای خو دې ته وایي چې سزا په اور خلکو له ورکوي نو چې کوم سړی زما نافرماني کوي د خدای هم دې اور ته به یې غورځو وی جنت په هم جوړول غواړي نو حکم یې وکړو زما په سلطنت کې چې کوم ځای خشته خوږه ځمکه چې هر قسمه میوه زرغوني هغه ځای ما ته وښایه. نو هغه زمانه کې چې کوم د زراعت او د ماهران هغې وګرځېدل یو علاقه یې ورته وښوله وایي صاحب داسې علاقه ده چې دې کې هر قسمه میوه کېږي غرونه هم پکې دي اوبه هم پکې دي داسې ځای چې اوبه هم پکې وي موسم یې مزېدار دی اعلی دی داسې ځای ورته وښو اوس ډېر لوی شاندار دی او د اعلان وکړه چې په مخ د ځمکه کوم قسم میوه د هغه راوړی چې دی په دې خپل باغ کې وکړو او اعلان یې وکړو په مخ د ځمکه چې کوم قسم ګل دی او بوټي دی چې هغه په دې خپل باغ کې وکړم بس لګیا دي پکې کار خدمت پکې کېږي په باغ کې او داسې یو اعلی او قیمتي باغ یې جوړ کړو
داسې قیمتي چې په مخ د ځمکه د میوې کمې میوې بوټې و نو هغه د په دې باغ کې و او چې کم ګلاب و او کمه اونه وه هغه د په دې باغ کې وه وی خله جنت کې خو ولی وي نو ماله به داسې کوی چې خشته ښکلې ولې به د ما په دې باغ کې بیږي نو د اوبو خشته مزېدارې ولې یې پکې جوړې کړې چا ورته وی صاحب په جنت کې خو به د پیو ولیم وي وی لختې جوړ کې او میخې راولې ابه لشی او هغه میخې به هغه پی به هم زما په دې باغ کې روانې ګرځي به وی جنت کې خو به شاته ني د شاتو ولې به مې وی لړ شی او په مخ د ځمکه ګرځې چې کم ځای د شاتو مچۍ وي راولې حتی کې چې کم د زندګۍ او د آرایش او د خوبصورتۍ سامانو هغه ټولې د په خپل باغ کې کېښودل خشته خشته جینکۍ ولکانې راوستل هغې یې په هغه باغ کې دیره کړل غټ غټ محلونه او بلډینګونه یې پکې جوړ کړل او چې څومره هیري دي لال جواهرات یاقوت مرجان چې زما د سلطنت کې هر څومره ټول راوړی په دې باغ کې ولګوي لګیا دي صاحبه مصریان لګیا دي څوک پکې اوسپنه لګوي او څوک پکې پیتل لګوي او څوک پکې کاڼې لګوي او څوک پکې یاقوت او مرجان او څوک ملغلرې پیسې دې خرچ کېږي او باغ تیارېږي اعلان یې وکړو چا ورته وی صاحب د الله په جنت کې خو داسې محل به چې د هغې به یو خښته د سرو وي بله به د سپین وي وی شا به سره سپین هم راغونډ کړې چې په مخ د ځمکه زما د باغ نه بار چا سره هم سره سپین ني ټول راغونډ کړې بازارونو کې وګرځېدل سره سپین یې راغونډ کړل د هغې نه وړې وړې خښتې جوړولې او صاحب د هغې محل هم پکې جوړېږي چې زه داسې جنت جوړ کړم زمونږ په دې خلکو کې دا مشهوره ده وی دا جنت فردوس هغه جنت دی دا شداد جوړ کړی یاره مې ډېر قمقله خبره ده ډېره قمقله خبره ده اوس الله دا شداد جنت ته محتاجه دی شداد بسي او د هغه باغ بسي جنت الفردوس خو الله جوړ کړی دی خدای دې وله موږ بوځي هغه زمانه کې جوړ کړی چې دا د ځمکه اسمانونه هم نو پیدا او جنت الفردوس خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي اذا سألتم الله فاسألوه الفردوس چې دا الله نه سوال کوئ نو فردوس ته وغواړئ ځکه چې په ټولو جنتونو کې دا اوچت جنت دی او د جنتونو په دا منځ کې دی ډېر اعلی جنت دی الله دې ورته موږ بولي دا د شداد څه معمولي غوندې باغ دا د هغې چېرته مقابله کولی شي د جنت د یو بوټي مقابله د یو میوې مقابله نشي کولی دا دروغ خبره ده چې دا چا مشوره کړې ده وی څومره سره او سپین چې دا ټول پیدا کړي صاحب بنگلې پکې جوړ کړو پچا کې دا وی دا جنکې پکې دا حوري دي او لکان وی دا غلمان دي او ولی پکې جوړ کړو باغونه دي او کاروبار دی او سره او سپین را غونډېږي چې هغه سره او سپینې پکې ولګول د هغې پکې د شیشو کوټې یې جوړې کړې د سرو سپینو یې جوړې کړې وزیران ولرال وی صاحب جنت ته تیار شو ستا محل هم پکې صاحب تیار شو خپل محل وزیرانو له محلونه غلامانو له محلونه دا ټولې پکې جوړ کړل وی صاحب اوس به ته افتتاح کوې لکه یو ځای چې جوړ شي نو بادشاه د هغې افتتاح کوي ته به اوس افتتاح کوې او په پرانسته به کې په خپله به مردي او ستا وزیران به مردي ډېره ښه جلي سنګ را روان شو که نه خو دا ظالم سړی چې ظالم د ده نه د انسان هم نفرت او د الله د فرشتو هم ته ګورې نفرت اسرائیل علیه السلام و فرشتو به الله ته چې ډېر ظالم سړی دی ستا سره ځان سم کړی دی خدای راوینیسه خدای الله هر کار کې حکمت دی فرشتو به هم سوال کو چې الله د اسرائیل علیه السلام ته حکم وکړه بس ساتې وباسه الله ستا مقابله کوي او ستا د جنت او د اور مقابله د دوزخ او د جنت یې شروع کړې ده نو جناب چې هغه جنت یې تیار کړو وی چې ته بارم سره پرېښي دي وی نه صاحب سپین هم پرېښي دي وی نه صاحب هیرې یاقوت مرجان ملغلرې دا هم پرېښي دي وی صاحب اسم نه یې پرېښي ته راشې جنت وګوره داسې نه یې ډولې کړی وی ښه ګورې که زه خبر شوم چې لږ سره او سپین او داسې دونه لږ هم بار پاتې نو بیا به رسره ګورم یو سړی را مخکې شو وی صاحب لږ سره بار دي کوم ځای دي ویره یو ماشومه جینۍ وه د هغې غوږ کې والی وي د سرو
مونږ ویلو مونږ ته راوالی رستی خو هغه په جړا شو په چغه شو یتیمه د پلار یې مړ دی زمونږ پې رحم راغی دقه والی په پلانکي کلي کې یو ماشوم یې په غوږ کې شته او باقي په مخ د ځمکه چې څومره کالي د ښځو او د نرو مونږ ټول راغونډ کړي ستا په باغ کې مې نه ګوري وی اله به د اس نه کوزېږم چې د دغې ماشومې نه م دا والی راوړی او د جنت د دروازې خوا کې ولاړ دی لا نه ننوځي ټول فوج او لښکر وزیران سره ټول ولاړ دي وی صاحب تاسو را ننوځئ نو خیر سړی مولېږه که نه هغه والی به ترې سره وړي وی نه نه تر څو چې دغه والی م نی راوړی او دا م په دې یاد کې لګولي ني زه به قدم دننه نه ږدم منډه شو او ماشومې له د بادشاه هغه کارنده ورلل اله بچې شابه دا والی راکړه بادشاه په نور کې ولاړ دی او جنت ته نه داخلېږي خپل دغه ته شابه ماشومه چته ورکوي ماشوم نه والی اخله هغې چغې جوړې کړې چې نه نه زه نه ورکوم نه ورکوم بس هغه کس ورته ګوتې کړی چې دی له م چک ورکړه او دی له م چک ورکړه دا غوږونه یې وله وشلول او هغه والی ته وتښتول په منډې دی دې ماشوم یې الله ته مخ کړه چې یا الله ارمان نو که زما پلار وی نو زما دا والی خو به زما نه دې ظالم نه وی کنه یتیم یم یتیم تا به سرې کړم پروردګار که زما پلار نه وي هغه د هغې پلار هم څه نه شو کولی خو د هغې ماشومې په زړه کې خو دا اوه چغې جوړې کړې الله زه ته بې سرې کړی ما یتیم یم نو که نن زما بابا جمدی وي که نه نو زما دا والی خو به د ظالم ما نه نه وړي واقعي حدیث پاک کې راځي چې د یتیم په سر به د رحم لاسک دی او الله په دې ډېر خوشحالېږي چې څوک د یو یتیم ماشوم یا ماشومې په سر د رحم لاسک دی دنیا کې په الله رحم کوي او د یتیم او د مظلوم حدیث پاک کې راځي چې یو مظلوم چا سره څوک ظلم وشي هغه ته مظلوم وایي چې هغه د خولې نه وباسي د الله دربار ته دې نه زر رسېدونکی شی بل نشته او یا الله ورته وایي چې ای مظلومه ظلم در سره شو لانصرنک ولو بعد حین زه به تا سره امداد کوم د دې ظالم نه بدل الله اخلم زه لږ ساعت پس دې وي خیر دی خو دا بدل آدم دې ماشومې سره الله چت چې الله ته اوچت کړ بادشاه وي څه چلم وکړ وی جي هغه والی م راوړه شاه به دا ویلې کې زرګر ته ووایي چې دا یو ځای کې ولګوي نو زه باندې ننوځم هغه ځای کې رب العالمین اسرائیل علیه السلام ته حکم وکړ ورشه دا ماشومې دعا قبوله ده شاه به ورشه چې دا سپېره ده نه د دې باغ ته قدم وانهږي چې باغ ته ننوځي چې دا مری دی ورته نیولي سارې ته ایستي شاه به فټافټ بادشاه وزیران ټول شاته ولاړ دی او فوج دی لوی دومدام جوړ دی او باغ جنت ولا جوړ شوی د هغې افتتاح ده او ډولکي دي او نخري دي او ډوډاګانې دي او میلمانه دي او لوی شرمول جوړ دی او ناګهانه اسرائیل علیه السلام راغی او په اسات ورنږدې شو مری نه یې ونیو او سیت یې وایستل په هغه اس د پاسه مړ شو لاندې را پرېوت خپل باغ ته داخل نه شو او روایت کې راځي چې ماشومې الله ته فریاد وکړو نو فرشتو الله ته چغې جوړې کړې چې یا الله دا ماشوم یتیمه ده ډېر ظلم ورسره کېږي الله دې ظالم سره خو چې نور صبر ورته ونه کړي الله را ویونیسي نو د اسرائیل علیه السلام نه چا تپوس وکړو ویل ته خو د ډېرو خلکو نه څاګانې وباسې دا راته ووایي چې ته په چا دې رحم راغلی دی وی نه د ما په اړه کې رحم الله نه دی جوړ ما ته چې الله حکم کړی دی که هغه ماشوم دی او که ګدا دی او که لس دی او که شل دي ساتې راوالم دی د اسرائیل علیه السلام سره ډېرې فرشتې ملګري چا نه په خپله وباسي چا نه د ناستو په ذریعې څه وباسي وی داسې رحم نه خو هسې چېرته دی افسوس یاره یو ځای کې مې افسوس کړی و هغه دریابي کښتۍ روانه و په دریاب په منځ کې الله تعالی هغه غرقه کړه ما ته حکم وکړو چې ته ورشه او چې څومره په دا خلک دي په د کښتۍ کې نو دا دې ټولو نه سا وباسه زه ورغلم ساګانې مې ترې اوچته کړې یو زنانه وه او د هغې په غېږ کې ماشوم او هغه ماشوم یې د خپلې سینې ته را پیوست کړی و هغه ماشوم له پی ورکول او د کښتۍ یوه تخته چې ماته شوه نو دغه زنانه په هغه تخته را پاسه ناسته وه او دا د دریاب د چپو به دا تخته کله داسې وړله او کله به یې داسې وړله غټه تخته وه او دا پې دا زنانه چې هغه ماشوم بچی په دا غېږ کې دی او پی ورته دقه وخت کې ځان ته پیوست کړی دقه ځان یې کلک کړی تخته یې نیولې ده او ماشوم بچی یې نیولې دی
او دا دریاب ولا چپې ورکوي وی تا ما ته حکم چې ورشه دې ښځې نه سا وباسه نو ستا حکم الله نیغ رالم او دا وی ستا حکم الله ورلم او د هغه مور نه مې وړه سو ویستله او هغه ماشوم بچی په دریاب په منځ کې پته هغه تخته د هغه مړې مور په هغه سینو هم دقسې پاتې شو وی دقه ځای مې یو پوټی افسوس وکړو چې الله دا ماشوم به څه کوي دا خو ډېر قابل رحم دا افسوس مې کړی دی اسرائیل خبر شو چې هغه ماشوم څه شو وی نه الله بیا ته نیم خبر وی ښه نو ما دریاب ته حکم ورکړه هغه تختې یې چپې ورکړې او په درج هغه تخته غاړې ته وغورځوله ماشوم ته په غاړه روغ بیا مې یو زمری مقرر کړه ابه راتلو دې ماشوم له به یې پی ورکول ورځ زمری خو چې انسان وویني او بیا ماشوم کوم ځای روغ پرېږدي هغو چې پی هم نه وکړي په یو ساعت یې چیر پار کړي ما زمری مسلط کړه الله تعالی خو کولی شي هغه زمری به راتله ماشوم له به پی ورکول بیا وتله بیا به راتله ماشوم له به پی ورکول ماشوم مې رو رو د هغه زمری په هغه پیو باندې لوی کړ د ګرځېدو شو چې هغه ماشوم د ګرځېدو شو منډې ترړې شروع کړې ښایسته ماشوم لال کلي ته ورسېده هلته مې موله د خوراک او د څښاک انتظام وکړ اخره کې هغه ماشوم غل جوړ شو غل خلکو نه به یې غلاګانې کولې ډاکو ته جوړ شو ډاکومارو سره ملګری شو په لاره د خلکو نه شوکې کولې ډاکې به یې کولې اخره کې خپل ملګري را یو ځای کړل او د علاقې په حکومت پسې حمله وکړله او انقلاب یې جوړ کړ او د علاقې د خلکو نه حکومت واخیسته او هغه ماشوم د هغه خلکو بادشاه جوړ شو چې بادشاه جوړ شو نو د هغې نه پسې د خدایه دعوه وکړه او دغه شداد ته جوړ شو چې دا اوس ته څه وویستله دا د هغه ماشوم نه ما جوړ کړی یاره ما چې دا واقع وکتله نو ما وی چې پروردګاره څه د لوی قدرت او د حکمت مالک او بادشاه یو ماشوم د مور د غېږې نه چې مور یې په تخته مړه شي د هغه نه بادشاه جوړوه دا څومره لوی احسان دی څومره لوی نعمت دی هغه سپیره د الله تعالی د هغه نعمت په وطن هم ترې پاتې شو بچي هم ترې پاتې شو کومه بنګله کې ځان له شیش محل جوړ کړو د سرو د سپینو هغه هم ترې پاتې شوه باغ یې په سترګو ولید او د جهنم اور ته ورغی خو چې مړ شو چې څوک د خدای دعوه کوي نه به کم خوځي لاړ هغه د الله تعالی اور ته زمارونو د مرګ نه هیڅوک نشي بچ کېدی الا ان نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها الله فرمایي چې چا دپاره الله په دنیا کې څومره رزق مقرر کړی دی دا رزق به خلاصی نو ثابتې وځي هغه رزق کې چې یو نوړی پاتې دی نه مري هغه نوړی چې کومه ده پاتې ده چې هغه مخلي نو هله به مري بغیر هغې نشي مړ کېدی خو زمونږ د خلقو سوچ څه دی مونږ په ذهن کې ځان له دا سوچ کړی چې زما به 200 کالو عمر زه یاره نه مرم چې هغه د 100 کالو یا موی نه مرم چې د 6 کالو په کټ کې پروت یم هم دا نه وي چې د سبا مرم چې هغه هسپتال کې د مرګ په بستر پروت وي هم دا نه وي چې ما نه به ساه خېږي عمر فاروق رضی الله عنه ځان له یو ګوته جوړه کړی نو په هغه ګوته یې لیکلي کفا بالموت واعظه چې هغې ته به یې کتل نو مرګ به ورته یادېده کفا بالموت واعظه یاره وي د مرګ نه ښه نصیحت کوونکي بل نشته چې سړی نصیحت کوي چې ته بزرګ لدی وي ما ته نصیحت وکړه چې ته مشر ته وي ما ته نصیحت وکړه خو د مرګ نه بهترین نصیحت کوونکی شی زما ورونو ګورې بل نشته که یو سړی وي چې ځان ته د نصیحت وکړم ته دې مقبرې ته لاړ شي قبرونو ته دې وګوري چې په مقبره کې دې قبرونو ته وګوري د دې نه غټ نصیحت بل نشته دا چې څومره په مقبره کې مړي پراته دي دا څوک دا خو داسې نه لکه چې اسمان نه راپرېوتل او په ځمکه رانوتل دا خو هماغه خلک دی چې یو وخت کې په دې مخ د ځمکه ګرځېدل یو وخت کې په دې مخ د ځمکه کاروبار کو د چا دوکانو د چا زمینداره وه څوک افسر و څوک گورنر و څوک بادشاه و څوک ملک و څوک خان و څوک مزدورکار و
چا پټي سنبالول، څوک د پټوره د ځمکو مالکانو، چودریان، خانان، لوی لوی خلک چې مقبرې ته وکتل دا ټول د ځمکې لاندې پراته دي. نه ځان سره کارخانهدار کارخانه یوړه، نه جایداد والا جایداد یوړه، نه مزدور ځان سره غلور او رمبې یوړه، نه مولا ځان سره خپل کتاب یوړه، نه بدماش ځان سره هغه ټوپک او کلاشنکوپ یوړه. یو څیز دی چې ځان سره خلک وړي، هغه دا چې نیک انسان ځان سره خپل نیک عمل بس وړي او بد انسان ځان سره بد عمل وړي، بل یو شی ځان سره نشي وړي. هر شی پاتې دی. قسم دې داسې پلارانه مو لیدل چې هغه ډېر د عزت خاوندان، ډېر د عزت او ډېر د قدر خاوندان او ډېر د جایداد او دولت خاوندان. یاره بس وی خره چې خدای پاک ایمان نصیب، مې بس دا وایي چې خره چې خلاص شو دی، خو دغه لفظ لږ سپک دی، نو دا لفظ ځکه څوک نه وایي. ناجوړه پروت دي په کټ کې، رښتیا وایي بیا په خپل بچي تنګ یې که پې نه تنګ کټ کې پروت دی. دونه څوک نه چې په ډډه یې واړئ، دونه څوک نه چې د اودسمات انتظام وله وکړي، دومره بیا څوک نه چې پاکې جامې ورته واچي. هغه د عزت خاوند چې نوکران به ترې مخکې رستو تلل، هغه بیا په کټ کې بې عزت او رسوا پروت دی. او چې مړ شي زه بس یاره وایي د دې بیمارۍ نه هغه مرګ خو وی خره چې خدای پاک ایمان نصیب کو او رښتیا به وایو تاسو مو مونږ بیا د خپل مړي د خلکو یاد یو که هېر شي، هېر شي نه یاد نه پاتې کېږي. زمونږ مولوي صاحب رب العالمین د جنت درجې نصیب کړي چې ما وی دا به مونږ نه څنګه هېرېږي، ځکه په هر نسبت په هغه کې علم و، په هغه کې تقوا وه، په هغه کې بزرګي وه، په هغه کې مینه وه، په هغه کې محبت و ټولو سره، او بیا د خپل اولاد سره او د بچو سره او ما سره بیا مینه. مې بیا به هېرېږي څنګه؟ لاړ هغه دې هېر شو چې د مقبرې ته ورشو را یادم شي، یا په سړک چې ځو په لاره ورته قبر ته وګورو را یادم شي، څه دعا ورته وکړو. دارنګې د هر چا پلار او مشر یو درېر ودې په حق کړه وي دا د مړو په ارواح خیرات شو، اوس هغه شی ختم شو. خو دغه د مړي خدای بخي بس یو ډوډۍ بابا یو سړي ما ته په خپله دا زه ګاویم چې شمدید مې د کا پلار پسې خو خامخا کمبخته څه جومات کې خیرات وکړو څه کوه، وی کار نه څه دی، مې پلار دی نو وی ځان پسې بیا کول که نه، جایداد یې و، ځمکې یې وه، پټې یې و، ځان پسې بیا خیراتونه کول که نه. یو د خدای نیکبخته تا ته پاتې شو، ته ورپسې وکړو، هغه ته هم د پلار نه پاتې وه، هغه کومه په خپله ګټلې وه. دا د زه خپله بذات خود نوم درته نه ده، هغه ته د پلار نه پاتې په خپله ګټلې وه، هغه ته پلار نه پاتې شو، هغه نه مونږ ته پاتې شو، زمونږ خپلو بچو ته پاتې شي. او چې خیرات یې کوو ځان پسې بیا کوه، زما څه کار، یاره مې د نر بچی هم ته دقسې په کار ده. رښتیا چې ځان پسې سړی نه کوي او دا تمه کوي چې را پسې به زوی خیرات کوي، چې دا زوی پسې اړوونه کړي، ځان پسې کوي خیرات کوي. او د دواړو جهانو مبارک سردار ته فرمایي یو سړی به ډېر لوی مال او دولت کوي، پوټې خیرات به نه کوي، صدقه به نه کوي، خو چې کله خپې ګرې ته کړي او دا کټ کې پرېږدي او دا د مرګ زنکدن ته نږدې شي، نو بیا څه وایي؟ وایي دا د پلانکي دومره شوخه دا به جومات کې ولګوې، دا به پلانکي مسکین له ورکې، دا به پلانکي له ورکې، دا پلانکي له به ورکې. وایي د مرګ په وخت کې خیراتونه کوي، پلانکي له دومره او پلانکي. وایي چې دې مړ شي هغه ماده سم نه پلان کو دی، که دې ویو که نه وایي د پلان کو دی. دغه خیرات چې دا کم د مرګ په وخت کې په زرګونو په لکونو د کروڑونو روپو خیرات کې چې کم مخکې ټیک ټاک او جوړې د 1 روپۍ خیرات ته د هغې ثواب نه رسي. دا خو ستاسې د طمقتي ده، لکه سپی ډوډۍ وتښتئ چې منډې ورپسې ووی او خوند ونه کړي، دا وایي د خدای په نوم شوه، چې د خدای په نوم شوه، ته داسې یو نوړی واچوې د خدای په نوم. نو زمونږ دغه خیراتونه دي. یا د مقبرې اسخات اوهو، او بیا پې دا جګړې نن زه ولاړم مطلب داسې غوسه رالم چې په دې خلکو مې را باندې کړه، خو مې اوس به لویه جګړه به جوړه شي. یعنې حیران په بل څیز شم نن، قسم دی
څه خو زمونږ دا سپېره بعض امامان په قهر د خدای اختا خو څه مې پکې ګورې قسم دی نن غټ غټ پښتانه ولیدل نوم نه علم نو چې ما ورته یو پښتون ته وکتل نو څادر یې تاوه نو بیا د لاسونه یې راپېدل نو کله به یې داسې اړوه کله به یې داسې اړوه کله به یې داسې اړوه ما نه ځان خدایه بس ما یې دا اوس څه کوې دا خدای نیک بخته او یو جرب جایداد مالک یې داسې کوې که دغه خاتون هم ستاسو بیا هغه لوبې ټوکې جګړې مګړې جانماز په جانماز به دې خدای وبخښي زما ورونو خدای ته وګورئ ځان ته هم دا نصیحت کوم او تاسو ته هم کوم مرګ ځان ته را یاد کړئ چې دا د دنیا څومره مال او دولت دی والله بالله چې دا ټول دلته موږ نه پاتې مردان دا لوی نواب تیر شوی دی مشر د هغه متعلق مشوره ده چې کوم وخت کې مړ کېده نو وصیت یې وکړ وایي چې زما نه څوک یو زه مړ شم نو زما د لاسونه به کفن نه بار وباسي او زما دا کټ چې زما څومره بازار دی په هغې به چکر وله ورکړي او یو اعلان به راپسې کوي نو چې څنګه مړ شو لاسونه یې وله د کفن نه بار وویسته کټ یې مخکې دی خلق ورپسې دي د نیم مردان مالک بلکې د هغې نه هم زیات نو یو سړي به ورپسې اعلان کوو ای خدای مو بخه یو اعلان واورئ دا فلان کې نواب صاحب وفات دی چې دا جنازه روانه ده د دې غون مردان مالک دی او لاسونه د کفن نه بار دی وګورئ په لاس کې ځان سره سوړي ګورئ دقه تش لاس روان دی حاجی باباجی زمون خبره کوله وی حاجی محمد امین صاحب رحمت الله علیه سره ترم سوات ته او په دې نیکانو ګرځېدو او دارنګې په دې بادشاهانو به هم ګرځېدو هر چا ته به خپل نصیحت کو وی سوات ته ورسره لاړم د سوات چې کوم والي صاحب و د هغه ملاقات ته ورو نو حاجي صاحب خو خلکو پېژنده وی موږ له ډېر ښه ډوډۍ وکړه او دعوت یې راله وکړو وی بیا حاجي صاحب ته چې حاجي صاحب ما ځان له قبر جوړ کړی دی راشي زما قبر وګوره ډېره ښه وی چې ورلو ځان له ډېر ښه شته مزېدار د ماربلو سنگ مرمرو قبر جوړ کړی ډېر ښه شته خوبصورت او د هغې هغه طبیعه جوړې کړې وې دا مې وصیت کړی چې زه مړ شمه نو دې قبر کې وما اږدي او صاحب پکې راغی لږ تلاوت هم وکړه چې کوم عالم به راغی او کوم حافظ به راغی نیک سړی به راغی نه قبر ته به یې کوز کړ هغه دا یو سوچو او په هغه لحد کې به یې کېنو چې ماله پکې یو دو صورت ووایو دوه راته وکړه چې دا ماله خدای بخت ورکړي حاجي صاحب هم بوته چې د برکت لپاره زما دې قبر کې ماله یو څو آیاتونه ووایه چې حاجي صاحب د قبر په دې خوا کې ودرېده یاره خو داسې مجاهدان ډېر کم وی والي صاحب دې خوا راشه وی ډېر ښه شته قبر دې ځان له جوړ کړی دی وی صاحب ډېره خواري مې پرې کړې ډېر مزېدار وی قبر ځان له مه جوړوه ځان قبر له جوړ کا دا څه کې ساده قبر ځان له جوړې ځان قبر ته جوړ کا که قبر دې ډېر ماله یو ډېر مزېدار مې او ته وله جوړ نه نو په دې قبر کې به چینجي او ماران لړمانان در باندې لګي سنگ مرمرو قبر دی دې کې به در باندې ماران او لړمانان لګي او چې قبر دې کچۍ او د خټو ډکي او ته ورته جوړې نو د پیغمبر وینا د هغه قبر بدله د جنت د باغچو باغچې سنگ مرمر څه ته وایي قبر روضة من رياض الجنة د جنت د باغچو باغچه نو د جنت د باغچې نه سنگ مرمر او قبر څه شي او یا حفرة من حفر النيران د جهنم د کندو کنده د بدعمله سړي قبر د جهنم د کندو کنده وي ځان قبر ته جوړ کړه داسې کې والي صاحب ځان له قبر مه جوړوه وی حاجي صاحب وایي چې دا خبره ورته وکړه نو په خوله کې یې ګوته ونیوله لږ ساعت چپو وی والي صاحب وایي چې حاجي صاحب بس سترګې دې راله رڼا کړې څومره نیکان او بزرګان او عالمان چې مې روستي دي او دې قبر کې مې کینونې ټول وایي چې او ډېر ښه قبر دی پکې آیاتونه هم ویلي دویم راته کړي ده نن چې تا کومه نصیحت راته وکړه نو زما دې سترګې وغړولې بس روان کې دا قبر سنگ مرمنګې مې روانه وې
او د هغې نه پسې ځان له استاذ ونیو عالم علم یې وکړو هغه نه رب العالمین ملا جوړ کړ عالم ته جوړ شو دا د حاجي صاحب د هغه یو ټکي خو چې سړی ته اثر والي دا مونږ چې جنازې کوو دا جنازه مونږ دې جومات کې نه شو کولی دا مونږ عیدګاه کې نه شو کولی دا هر چا خپل حجره ده دا په حجره کې جنازه نه شو کولی شریعت وي یوې سه مقبرې ته او بیا نبی علیہ السلام فرمایي چې قبر ته ایثار چه وسره نو خلق ونن تختو حالانکه حدیث کې راځي چې جنازه دې وکړه یو قیرات ثواب دی شو او چې د قبر د دفنه پورې ایثار شوی 2 قیرات ثواب دی شو او یو قیرات د احد د غر عمره دی نن خو مونږه قیرات او احد د غر ثواب برباد کړ بس خلکو ته دا نو خو د خدای درزار لپاره زموږ جنازې نه دي بس خو دوا بوکو یو مو دي دوا بوکو لکه دوا دی نه کړسو دا جنازه دوا وکړه سرورم تدبیر نه پوهې ته چې اللهم اغفر لحينا وميتنا دا دعا نه ده دا غي نه پس دوا بوکو پرېږدي نه وخت چې مورخه کی پلارخه کی روري دا خدای چې هغه قلحت ته کوزه کی ناجایز هم شروع کړی دي مړ مړ ټینګوي دا سره پاره دې کې دا غرض نه چې دوا بوکو دې کې غرض دار چې ګوري کاکا دا زرا غلې مخه سا جنازه مې وکړه ځان وتاخه ریاض وکړه ثواب دې ټول په بوله وکړه دا مکوي دا قصه بالکل پرې جنازه خالص د الله د رضا لپاره ده چاته روزان خایم که چاول دي هم او که چاونه دي هم خدای د مړي وارث ته تعزیه خدای او تعزیه خو یوازې مقبره کې نه زیاله ولا ورشه نصیحت ورته وکړه چې خدای تامه بقي سبا بارم خدای بقي ټول خلق بمري تسلی ولا ورکه تعزیه تسلی ته وي نو دوا بوکو څوک د سخات پته مزي او څوک د مصلی پته مزي او څوک په دې ته مزي چې هغه ته بزانو خپ چې سبا د مامړي لرا شي څوک په دې چې د الله مې قبر وکنو سبب د ما قبر وکنو جنازه پکې د خدای د رضا لپاره وکړه چا د خدای لپاره چا وکړه ته خدای له لاړې چې ما ځانو خو چې راغلی ما ته به د ما مړي لران قبر یو کنو ما ستاو کنو ته به د ما قبر کنه اسو پکې لاړ جانمات برولو نو د خدای په نوم د الله د رضا لپاره کوم سړی وي چې الله اکبر ارسم تبو برباد عبادت نمون رواجونه جوړ کړی زمارونو دا الله د رضا لپاره چې کوم عبادت یې هغه تباہ او برباد نو د مرګ نه نصیحت ته دا چې مونږ وایو چې التلار شو نبی علیہ السلام فرمایو جنازې ته ایثار شو مړي دفنه پورې ایثار شو هغه کې غټ مطلب دی چې د قبر نو د مقبرې سړی عبرت والی نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی به د جنت البقیع مقبرې ته بته او پکې به ناستو او قسم په الله حدیث کې راځي چې یو شپه نبی علیہ السلام مبارک په کور کې نو عائشہ صدیقہ رضی الله عنها فرمایي چې مې وکت نو او زما کوټه کې شپه وه ورپسې بار ته ووته یو ځای ګوره بل ځای ګوره خدای نبی علیہ السلام څه شو حضرت فاطمه رضی الله عنها کره ورلم داسې کورې نږدې و پیغمبر علیہ السلام ته شو وی ولی مې چې بس زه خو دا ما بارو ته مونږ سره سودا شو چې اسنه چې ته خدای مکه دشمن له مخه نه ورغلي ځکه يهوديان او داخله منافقان په دشمنانو نو د مشکات سره د معجزات په باب کې راځي چې د نبی علیہ السلام یو مبارکه معجزه دا و چې داغه د خولینه به خوشبوئی تله نو په کومه لار چې به نبی علیہ السلام تلو نو په هغه لار باندې به خوشبوئی پرېخه و خشته خوشبوئی په لار خوراوه نو چې کمی نږدې صحابه وغی ته پته و چې نبی اسلام په دې لار تللی ځکه هغې د پیغمبر علیه السلام هغه خوشبوئی پیژنده چې دا هغه خوشبوئی ده دا د عطر او د ګلاب په نه ده نو چې څنګه علي صاحب میرا پاس او فاطمه رضی الله عنها میرا پاس ولا چې نبی علیه السلام نشته وی بس هیبت شو جمعات ته رالو اوس هغې خوشبوئی پسې دوی روان شو تلو د مدینې منورې مقبرې ته ورلو غوټه نیمه شپه ده چې ورلوس نبی کریم صلی الله علیه وسلم مقبره کې الله ته په سجده پروت دی په دا نیمه شپه کې او کوم آیات وایي ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم یا الله کته د ما د امت له عذاب ورکې نو الله ستا بندگان دي هیڅوک دنه تپوس نشي کولی هر قسم عذاب چې ورکې ستا بندگان دي
د بنده متعلق څوک چې ان تپوس نشي کولی، هیڅ څوک تپوس نه نشي کولی. وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم، یا الله کته بخي او معافي وته کې نو خدای د لوی قدرت مالکي ګوري بیا هم نه څوک تپوس نشي کولی. ګوري د خپل امت لپاره په مقبره کې د نیمې شپې پروت دی او الله ته سجدې لګي او دعاګانې ولغوړي. ضرب فاطمه رضی الله عنها ور پریوته او په جاړه شوه. بابا ولې جاړې او جړلې؟ څه تکلیف چا در رسول دی؟ څه جل شوی دی چې نیمې شپې له مقبرې ته راغلی په سجده پروت دی او الله ته جاړې؟ نبی علیہ السلام مبارک سر راپورته کړ. فاطمې له په سر کې خود بچې نه خو نن ډېره مبارکه شپه وه، د شب قدر 15مه شپه وه، مبارکه شپه وه. او ما ته الله وحی راکړه چې په نن شپه الله د مسلمان دعا قبلوي. ما وی راشه د خپل امت له خو په دې پټه تیاره کې د مقبرې په دا میانځ کې دعا وغواړه. څومره دشمنان او یهود منافقان د خپل امت د دعا لپاره دواړو جهان مبارک سردار د نیمې شپې مقبرې ته ځي. مقبره کې ولې کوي؟ ولې مسجد نبوي کې نه کوله چې هلته کې د خپل ملګري ویني، دا صحابه دا مړي ویني، د سړي په زړه کې لږ نور دردم پیدا شي. او تاسو یقین وکړئ د احد چې کله وفات کېده نبی علیه السلام د احد شهدا ولله، د احد په میدان کې شهدا دفن دي. یو ځای کې حضرت حمزه رضی الله عنه، حضرت مصعب ابن عمیر رضی الله عنه دا دفن دي، او عبد الله ابن جحش رضی الله عنه دا درې واړه یو ځای دفن دي. او لږ مخامخ بل یو قلعه ده په هغې کې نور صحابه کرام دفن دي. یو صحابي فرمایي نبی علیه السلام لا او هغه شهداو قبرونو ته مخامخ ودرېده هغوی ته، او داسې رخصت یې ته اخېسته لکه سړی چې د جمدو نه رخصته دي. او خپل صحابه ځان ته مخکې کېنولو یې ملګرو زه ستاسو نه مخکې روان یم، ګوره مرګ ځان ته رایاد، ستاسو نه مخکې روان یم او زما او ستاسو د ملاقات ځای به حوض کوثر وي. الله دې ورسره مونږ یو ځای کړي. د حوض کوثر اوبه د پیو نه سپینې دي، د شاتو نه خوږې دي، د واورې نه یخې دي، او د هغې په غاړه چې کومې کوزې پرتې دي، کوم لوښي پراته دي، سراحې، د هغې تعداد د اسمان د ستورو نه زیات دی. او نبی علیہ السلام فرمایي چې یو ځل ما چاله په هغې سراحې اوبه ورکړې تر همیشه همیشه به بیا تنده محسوس نه کړي. ای زما ملګرو ستاسو نه مخکې روان یم، ستاسو دپاره روان یم، ستاسو د فایدې دپاره، او زما ستاسو د ملاقات ځای به د محشر په میدان کې حوض کوثر وي. زما رونو د مړي نه چې کوم عبرت حاصلېږي هغه د جمدینه نه حاصلېږي. په مقبره کې چې کوم عبرت دی دا په بلډینګونو کې نشته. نو دا یو مسله خو یاد وساتئ چې خامخا د خپلو مړو زیارت له ملاقات ته مقبرې ته خامخا دی. دا سنت طریقه ده. یو وخت نبی علیہ السلام ته منع کړې وه نهیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها، چې ما د قبرونو د زیارت نه منع کړې ده، ورځئ اوس زیارت له. ولې؟ اخرت درته یادوي، فانها تذکر الاخره. سړی چې ورشي اخرت سړي ته رایاد شي، خپل مړي یاد شي، خپل مرګ ورته رایاد شي، د دنیا د مال او دولت ورته سره مخکې دا خو هر څه موږ نه پاتې دي. او دعا به مو کې خپلو مړو ته، تلاوت به مو کې خپلو مړو ته. زنانه عموما زمونږ په وطن کې قبرونه لري خو د شریعت نه په غلطه طریقه ځي. جامه نری، پړونې نری، په لاره باندې بې ستري وي. عموما په مقبره کې سړي وي هلکان وي، نو فتنه غوندې وي. په دې وجه زه یم زنانه که پرده کې یو زنانه په پرده کې د خپل پلار یا د مور قبر لځي نو تلی شي. خو زمونږ په وطن کې بې پردګي ډېره زیاته ده، ډېره زیاته. نو زه وایم چې زنانه د خپل کور نه تلاوت کوي وبخي دې ورته، خپل کور د نفل کوي وبخي دې ورته. او نارینه له خو پکار دي چې مستقل طور د خپل پلار، د خپل مور، د خپل بچي، د خپل لور، د خپل د خاندان قبرون له ځای دعاګانې ورته کوي او مقبرې ته چې ګورې لږ عبرت دې اخلي. نو دا آیت مشهور دی، ځکه مې دا ذکر کړ چې کل نفس ذائقة الموت. یو د سا خاون دا په دنیا کې همیشه د پاره جمدی نشي پاتې کېدی، لازمن به د مرګ سکه کوي. که دی مسلمان دی او که دی کافر دی، که مرګ منی او که نه منی خو مرګ بوله خامخا راځي. خو یو ټکی دی
چې د مرګ نه موږ نشو خلاصېدی، نه دی ډاکټر او نه ساینسدان هېڅوک. یو څیز زموږ او ستاسو سره کامیابی دی، الله ته محتاج یو او ډېر ګناهګار یو. حقیقت دا دی. د جمعې مبارکه ورځ ده، نو په اخلاص د رب العالمین په حضور کې دا دعا کوو چې یا اله العالمین، یا رب العالمین، زموږ مرګ د ایمان مرګ وګرځوي. ډېره ښه خبره ده، الله دې تا په امتحان کې هم کامیاب کړي او د حلالو د رزق نوکري دې رب العالمین درکړي. بعضې خلکو سره ځان سره ماشومان په مخ کې سب کې، ماشومان خو جومات ته خیر دی که داسې ماشوم چې هغه د جومات په آدابو پوهېږي او راوستل یې ښه دی چې دا مسله واوري، مونځ کې هم شرکت وکړي. خو د مانځه په وخت کې کوشش پکار دی چې ماشومان وروسته وي. ماشومان د مانځه په وخت کې مخکې مه کښېنئ. د نبي علیه السلام طریقه د مانځه به دا وه چې مخکې به مشرانو، بیا به عام ځوانان به وو، د هغې نه پس به بیا ماشومانو، نو بیا زنانه به مانځه له راتلي د هغې صفونه وو. نو د مانځه په وخت کې چې څومره ماشومان مخکې وي، نو هغه یا وروسته ودرېږي یا بره په کوټه باندې خېږي. او بل دا یو مسله ده چې بعضې ملګري دا راځي چې سنګ مونځ وشي نو هغوی زر نورو جوماتونو ته سنتو له ځي، نو که فوري ځي خو اکثر د مونځګزارو مخکې بعضې ملګري تېرېږي، نو دا ډېره لویه ګناه ده. کوشش کوي چې د مونځګزارو مخکې تېر نه شي. جومات کې د جنازې اعلان کول څنګه دي؟ موږ له ولې کار ګوري سړی؟ دا اوس کم جومات کې به منې کې مولوي صاحب د خدای پاک وبخښي چې هغه جمدي د په هغه په جومات کې چا د مړي اعلان نه شوی، هغه به اعلان له بار کوټه جوړه کړي پکې اعلانونه کوي. خو نن سبا داسې یو رواج دی نو د اودس په منځ کې به کومې دعاګانې کولی شي. څه مسنون دعاګانې یو هم پکې نشته او بعضې کتابونو دا خاص دعاګانې لیکلي دي، نو که سړی هغه دعاګانې وایي نو څه بدیت یې نشته. خو د نبي علیه السلام نه پکې څه خاص دعا نه ثابته. یو سړی د دې ملک د فتنو او د دې حالاتو نه تنګ شي او د الله نه داسې سوال وکړي چې یا خدای زما ایمان نصیب کړو ما مړ کړئ، نه د مرګ سوال به نه کوي. دا وایي چې ایمان مې نصیب کړي، ایمان خو په خپل نیټه باندې نصیب کېږي، د مرګ به نه کوي. نبي علیه السلام فرمایي چې د مرګ سوال مه کوئ. ولې؟ ځکه چې که ته نیک یې نو پرې نیکي به زیاته وکړې، او که ګناهګار یې نو ممکن ده چې توبه به وباسي په وروسته ژوند کې، ګناه به راته الله معاف کړي. نو که سوال سړی کوي داسې دی وکړي چې یا الله که زما ژوند زما دپاره بهتري نو ماله ډېر ژوند راکړي، او که مرګ راله بهتري نو الله مرګ راله راکړي. داسې دعا کولی شي. الجنة ستودیو.